حق زه منم چې هر څوک لري، لیکن په تیرو 20 کلونو کې همدغه سیکولرانو دیموکراتانو دا حق موږ ته ولې نه راکوه چې زما بچی یم وژه ما په ښخولی نه شو. دی وایي زه ژورنالیست یم، حقایق وایم. په ټول عمر ژورنالیستانو حقایق نه دي ویلي. د امریکا لاسپوڅي 10 میلیونه ډالر امریکانو په ژورنالیستانو باندې لګولي وو. دغه تلویزیونونو او رسنیو کې چې تاسو فحشا خپروله، په هلمند کې د ماشومانو وینې بهېدلې، تاسو دلته شراب بیول، هلته زموږ جنازې روانې وي، امریکانو به بمبار کول، ودونه به یې بمبارول، تاسو دلته په سټیج ډمې ګډولې. هلته د زموږ په کلیو په بانډو کې خویندې او میندې له کوڅې نیولې بیا فتح کولې دي، دلته د په سفارتونو کې شرابونه او کبابونه او ډمې جنکۍ ګډولې که دې نه ګډولې. هلته ستا د ژورنالیزم رسالت چیرته و؟ ګورئ، له دې نه غلطه سوء استفاده دې څوک نه کوي. دلته نن په دغه سپیچ کې زه پوهېږم هغه خلک راغلي چې ټول عمر اسلامي امارت تخریب کړی ده، د امریکایانو په ټولو جنایتونو باندې خاموشي اختیار کړې ده، د باګرام زندان، د ګونتانامو، د پلچرخي زندان او د امریکایانو زرګونه زندانونه چې دوی پکې وحشتونه کول، د دغه ژورنالیستانو د قلم څوکې دې ماتې شي چې په هغه باندې څه نه لیکل. علماو ته زولنې پرتې وي، دغه ژورنالیستان دې لیوني شي چې زمونږ د علماو توهین کېده، دوی څه نه ورته ویلې. زرګونه علما په شهادت رسېدل، چا یې غږ نه پورته کوه. یوه ډمه یا ډم سندرغاړی به چې مردار شو، په ټولو رسنیو کې به غوغا خپره وه چې نن څه نومېږي، دوی ډم ته څه شی ویلې؟ هنرمند. نن هنرمند په ستاره افغان کې هغه خلک ستاره افغان بلل چې د افغانانو د عفت جنازې ویستلې، دوی ورته ستاره خطاب کوه. نن څوک د ستاره افغان؟ نن زما هغه اتلان چې د امریکا د امپراتورۍ جنازه یې ویستله، هغه ته ولې د اتلانو لقب نه ورکول کیږي؟ هغه خلک چې ناټو یې په ګونډو کړله، نن هم ورته وحشتګر او دهشتګر وایي. نن زه منم زمونږ مشران انشاءالله بادرک او د عدالت خلک دي، دغه څوک چې 2 شلاخې د تیر نظام عسکر وهلی ده، دا به هم د عدالت میز ته راکاږي. لیکن زه خپل